د طبي فایده څه شی ده؟ همدارنګه د طبي علاج او د طبي دپاره دعا په احادیثو کې څه راغلې ده؟ د طبي فایده دا د امام ابن ماجه رحمه الله حدیث ذکر کړی د ابو هریره رضی الله عنه. فرمایي یو ځل د نبي صلی الله علیه وسلم مخامخ د طبي ذکر وشو، نو چا طبي پسې بدې ردې ویل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې تاسو طبي پسې بدې ردې مه وایئ، ځکه دا طبه د انسان ګناهونه داسې ختموي لکه څنګه چې اور د اوسپنې نه زنګ ختموي. دې د وجې نه اوسني طب هم دا خبره معلومه کړې د دې حدیث نه یې راغستې ده چې ته به په انسان په بدن باندې راشي نو دا بدن نه دا فاسده امراض داسې ختموي لکه څنګه حدیث کې چې راځي چې اور د اوسپنې نه زنګ ختموي. دې وجې نه ابو هریره رضی الله عنه فرمایي زه په بیماریانو کې د طبي بیماري خوښوم، ځکه چې دا په هر جوړ او په هر بند کې او د دې هر بند په وجه رب العالمین انسان لا اجر ورکوي او ګناهونه ختموي. د طبي دپاره علاج په حدیثو کې څه ښودلی شوی؟ امام بخاري رحمه الله حدیث ذکر کړی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې کله په یو انسان باندې تبه راشي نو دا جهنم بړاس دی، فابردوها بالماء، دا تاسو په اوبو باندې یخه کوئ، یعنې دا انسان دی په ځان باندې اوبه واچوي، په دې سره به یې تبه ختمه شي. اوسني طب او ډاکټران دې خبرې ته انتهایي زیات حیران دي چې 1400 کاله مخکې سره دی چې هغې ټایم کې څه آلات هم نه وو او نبي صلی الله علیه وسلم د دې طبي دپاره ناشنا علاج ښودلی دی. نو اوسنی طب هم دا وایي ویل چې کله یو انسان باندې تبه راشي دا نه په دوایانو باندې ښه کېږي او نه په ستنو باندې، بلکې الټه نقصان ورکوي. نو دا انسان دې په ځان باندې اوبه واچوي، نو د هغې اوبو په وجه باندې به د انسان دا تبه ښه شي. د تبې دپاره دعا په احادیثو کې څه ښودلی شوې ده؟ امام بخاري رحمه الله حدیث ذکر کړی چې عایشه رضی الله عنها فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به چې کله یو بیمار رالو، نبی صلی الله علیه وسلم خپل ښي لاس مبارک به راواخیستو، د هغه په سر باندې به یې کېښودلو او دغه دعا به یې ویله: اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا یغادر سقما. نو کله چې یو انسان باندې تبه وي نو د هغې دپاره حدیثو کې دوه علاجه ښودلی شوي. یو دا دی چې دا د خپل بدن لون کړي، دې سره به یې تبه کمه شي، او دغه خبره اوسني ډاکټرانو هم د دغې حدیث نه راغستې ده. هغوی هم دا وایي چې د خپل بدن د لون کړي، انشاءالله رب العالمین به یې تبه کمه کړي. دویم دا دی چې دغه مذکوره دعا دې وایي، الله رب العزت به انشاءالله شفای کامله ورکړي.